هیچ مشکل مجددین خاطر جور شوی نوی تروسه چاو مذکوری نیستی. از جمهوریت که بسیار اهمیت خوب آمده در شهرها و حال از 8 لګشتي کوي هغه نارې وي بغارې وي د بل زامن دي په مفته مخته شوي هغه خوند نه کوي. در جمهوریت کم مشکلات بود دیگه یک جای مردم اذیت و آزار میدن فعلا هیچ مشکل نداره. سابق که بودم یک کمری نفری تو کتر اگه میدید با بانه تلاشی یک آزار از اذیت میکردن. رورخی جوره بخیر سیاتونه خی هستین خوب هستین بخیر هستین کجا روان هستین بخیر از مجاهدین راضی هستین کدام مشکل بر جور شده نشده نور خیر تا هیچ مشکل مجاهدین خاطر جور شوی نوی تروسه چاو مذکوری نیستی راضی خوی هستی ان شاء الله مجاهدین زی بخیر لرسی الان کامیاب لرسی قاریس محترم کی جوړ شپې ورځې خپل کې کور محترم کامل کول خپل خیره تا دیگه جور خواستی استاد بخیر هستی چی گپ هستین کجا روان است بخیر از مجاهدین خو راضی هستین بخیر خود ما ملت ما همه که مجاهدین هستیم همچنان اله همین که خیر ببین اخلاقتان از همه تشکر خوش است بسیار خوش بخیر برید کامیاب باشین حالا بخیر بخیر هستی جور هستی از مجاهدین خو راضی هستی خدا راضی باشه کدام مشکل خو نیست زی بخیر برید بنده چی کار کرد کامیاب باشین الله کامیاب باشین سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سید عباس ناظری هستم از ولایت پروان و ما از چک پوینت های مجاهدین بسیار خوشحال هستیم. از دفعه از جمهوریت که بسیار اهمیت خوب آمده در شهرها و حال از 8 بجه به بعد شب میتونیم گشت و گذار کنیم و سابق نمیتوانستیم از خاطر دزدها. حال ما خیلی از امارت اسلامی راضی هستیم و برخورد نیک میکنه همراه ما ما ازشان خوشحال هستیم. ما اسم فرمانالله از ولایت لوگر هستم. یک شهروند یک تاکسیوان شهر کابل هستم. فعلا از امارت اسلامی بسیار راضی هستم بخاطر که هیچ گونه مشکل ما نداریم در حساب رویشان بسیار خوب است دیگه ما هستم بسیار راضی هستیم. در جمهوریت کم مشکلات بود دیگه یک جای مردم اذیت و آزار میدن فعلا هیچ مشکل نداره. السلام علیکم. نو ټیکسیوان یم زه نسیم نمیگم مو سره څوک کاغه نه لري مو اسلامي امارت نه خوشحال یم مو سره نه باد کوي نه باد نه چک بند کې خار او یار سره کوي مو ته څه نه یی مو چا سره کار نه لرو مو خپله مزدوري کوو شل کاله کېږي د بازار کې سره. سلام علیکم وروره زه یو تن اوسیدونکی د کابل د ښار یم او د پغمان د ولسوالۍ یم او انشاءالله اسلامي امارات نه خوشحاله یو موږ امنیت برابر دی او ښه سلوک را سره کوي هر ځای کې چک پاینټ باندې دروي او موږ سره ښه رویه کوي انشاءالله څه ډېر مشکل نشته د خلکو امنیت خوندي ده او
کاروبار لږ مشکلات ستا خو خدای مهربانه د کار به هم خدای سم کړي هر څه به خدای والا تیر کې خو خطرونه زیات وو د څلېرې ساعتو کې 15 دقیقې هم په ځان اعتبار نه درلوده چې سبایي به له کوره راوتو نو ځان به هم د خطر احساس کاوه خطري به هم ځان بوله انتحارۍ پکې ډېرې وې غله پکې ډېر وه ځان وژنې پکې ډېرې وې زیاتي په خپل موټر به یې وژلې او دوی به یې درنه موټر به یې درنه بوه او اوس انشاءالله امنیت برقرار دی اسلامي امارات نه موږ د امارات د راتګ نه ډېر خوشحاله یو ولې چې موږ ځان مال ناموس هر څه خوندي دي بېخاره ګرځو داسې ګرځو که ټول افغانستان چې یو کور وي داسې حالات موږ تېر کړه چې هېڅ یعنې د خوند ژوند نه و په تکلیف به وو په عذاب به وو ټول افغانان په عذاب وو چې واقعیت کې څوک افغان و هغه په عذاب وه مګر موږ ډېر راحته ژوند کوو خیر ده هر څه راځي زغمو یې خو لږ او تنده به هم زغمو هېڅ چا مشکل نشته دا اوس 500-600 زه روزانه ګټم زما مشکل په حل ده چې زه یې ګټم نو هر سړی ګټي که چېرې زحمت وباسي او که زحمت نه باسي ایله ګشتي کوي هغه نارې وهي بغارې وهي د بل زامن دي په مفته مخته شوي هغه خوند نه کوي ټول عمر ځان په زحمت راولئ خپل ملک خپله جوړ کړئ ځان ته خپله مزدوري پیدا کوئ بل نه یې مه غواړئ زه به یوه ورځ تا ته 10 افغانۍ درکړم 1000 به درکړم میلیون به درکړم هغه خلاصېږي او که زه هره ورځ خپله 100 افغانۍ ګټم هغه ماته هر شی کېږي یو ځل نه ټول افغانستان باید داسې احساس وکړي نو امارات په راتګ ټول افغانانو لپاره ډېر ښه ده مونږ خوشحاله یو الحمدلله اسلامي امارات نه بیخي راځي 100% راځي څوک 90% وایي څوک 80% وایي نه دا مشکلات په هر ملک کې شته مونږ 100% راځي ولې که څوک ځان افغان بولي باید راځي چک پوینټو کې مونږ دونه راځي مونږ سره یوه خور شاته سواري ناست وي داسې فکر کوي چې خپل ورور سره ناست وي تلاشي مازې وګوري چې سیاست ده وایي زه په مخه دی ښه وروره ګل پخوا به یې داسې راکتل سیاست ده څوک ده چېرې دی څه کوي ای وروره ناموس دی هر افغان ناموس لري ټکسیوان ده ورسره ناسته ده یو مشکل به لري یو ځای ته به رسېږي هغه بازار خلک یې لګښته چې دی هغه جلا خلک دي هغه معلومېږي د کور د فامیل خلک معلومېږي نو هر څوک باید داسې ژوند وکړي افغانستان کې لکه هېڅ هر طالب هر مجاهد هر عسکر هر سرباز د هغه ورور ده خاطر په 100% خاطر جمع باندې د خپل ژوند وکړي من شاحسین عربزاده هستم یک فروش مارکت سلام و درود به شما و تلویزیونتان و سلام و درود به از این برندای عزیز ما از این امارات اسلامی خوش هستیم اهمیت ما تامین است از چک پوینت راضی هستیم دیگه یک مشکلی که داریم که بیکاری سر مردم است و سر همین کل ملت همین چک پوینت کلا نیست که ما راضی هستیم امنیت ما تامین سابق که بود یک کمری نفری تو کتر اگه میدید با بانه تلاشی یک آزار از اذیت میکردن سلام و درود دیگه چیزی گفتنی ندارم چرا نسبت به وقت که فعلا بسیار چک پوینت هم خوب شده اهمیت هم از وقت کده بیشتر شده دیگه ما خوش هستیم از امارات اسلامی دیگه هیچ کدام مشکل نیست دیگه نسبت به حکومت وقت حالی فعلا خوب است چک پوینت ها اهمیت هم خوب است دیگه مزاحمت هم نمیشه ما شب و روز کارسو میریم آزاد در جمع میریم دیگه انشاءالله کدام مشکل نیست از نیروی امنیتی نسبت به سابق فعلا خوب شده